ستاسو امداد زمونږ نه دی پکار ستاسو امداد زمونږ نه دی پکار شر او فساد زمونږ نه دی پکار اے نړیوالو زئی په مخه مخا اے نړیوالو زئی په مخه مخا هیڅ یو هیواد زمونږ نه دی پکار زه صبرناک له دوی نه کرکه کوم د دوی مواد زمونږ نه دی پکار. سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو سلام مینه مې ومنئ ستاسو ادبي ملګری احمد الله وفای ما یو ځل بیا درته د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی نن را سره خوش وارث صبرناک کونړ ته راغلی زموږ تر چمه را رسېدلی دی صبرناک صاحب ته په خپرونه کې او دلته کونړ ته په راتګ ښه راغلاست ستړي مشئ او هرکلی. ډېره مننه وفا صاحب په لومړي قدم کې تاسې ته دغه لیدونکو ته څوک چې مونږ ګوري د پټو لالونو ادبي خپرونې ټولو مینوالو او لیدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې راغلی یم کونړ ته او له تاسې سره یم. ډېره زیاته مننه کوم صبرناک صاحب ستاسې پر ژوند شاعرۍ په ټولو موضوعاتو مخکې یوه خپرونه موږ ریکارډ کړې وه. ډېری ملګرو غوښتنه کوله چې د صبرناک صاحب سره ستاسې شعرونه یې په زړه لګېدلي چې د دې سره یوه خپرونه بله هم را جوړه کړئ. نو د هغه درنو ملګرو مننه کوئ کوم الفاظ ورته لرئ غزلي نظمي. ښه ډېره مننه له هغه ملګرو مینوالو چې زما شاعري خوښه کړې ده او کور ودان نو دا د دوی مینه ده چې موږ شاعري کوو نو دوی لپاره کوو دوی د ژوندي وي چې موږ خوښوي او له مینې جار. ډېره مننه کوم صبرناک صاحب مننه مو وکړه او دغسې په مننه راننه خلاصېږئ راځئ غزل اورو او نظم اورو. ښه ولې نه نو وفا صاحب په پیل کې غزل ناستو ملګرو دغه لیدونکو ته وړاندې کوم. وفا صاحب غزل دی چې زما د زړه د کور نه اغلا کړې ده ګوره نو خپل غل مې پیژنم چې چا کړې ده ګوره نو څو ورځې کېږي چې بیخي مې له زړګي نه وځي څو ورځې وفا صاحب څو ورځې کېږي چې بیخي مې له زړګي نه وځي په ما یې بیا کومه بلا کړې ده ګوره نو که د جانان چرته د کبر شي کاسه نسکوره که د جانان چرته د کبر شي کاسه نسکوره ما سره ډېره ناروا کړې ده ګوره نو یو ځل مې بیا تمه پیدا شوله خوشحاله یم. یو ځل مې وفا صاحب ډېره مننه یو ځل مې بیا تمه پیدا شوله خوشحاله یم په ډکه خوله یې نن خندا کړې ده ګوره نو چا چې رښتینې مینه کړې وي جنت ته به ځي چا چې رښتینې مینه کړې وي جنت ته به ځي دغه خبره خو ملا کړې ده ګوره نو چا چې رښتینې مینه کړې ده جنت ته به ځي دغه خبره خو ملا کړې ده ګوره نو ورته مې ویلي دي چې مینه در سره لرمه وفا صاحب ورته مې ویلي دي چې مینه در سره لرمه ما صبرناک دغه خطا کړې ده ګوره نو زما د زړه د کور نه اغلا کړې ده ګوره نو خپل غل مې پیژنم چې چا کړې ده ګوره نو. ډېره زیاته مننه کوم صبرناکه ډېره مننه. هغه الفاظو راځو بل غزل هم اورو. ښه ولې نه نو یو بل غزل هم دی په دې وروستیو کې مې لیکلی دی وفا صاحب په دې هیله یم چې ستاسې به خوښ شي. غزل دی چې په خپلو کړو باندې خپېمان به شي د څو ورځو کې په خپلو کړو باندې خپېمان به شي د څو ورځو کې د هندو زویه مسلمان به شي د څو ورځو کې په خپلو کړو باندې خپېمان به شي د څو ورځو کې د هندو زویه مسلمان به شي د څو ورځو کې ما درپسې دومره خیرې کړي ته صبر وکړه ما درپسې دومره خیرې کړي ته صبر وکړه لکه موسم خزان به شي د څو ورځو کې وفا صاحب زما بېلتون به دې په غرونو باندې وخېژوي زما بېلتون به دې په غرونو باندې وخېژوي چېرته په دښتو کې روان به شي د څو ورځو کې د جدایي د درد به پته درته ولګېږي د جدایي ډېره مننه وفا صاحب د جدایي د درد به پته درته ولګېږي مغروره یاره سرګردان به شي د څو ورځو کې وفا صاحب کابل ته لاړلې خفه درپسې ځکه یم کابل ته لاړې خفه درپسې ځکه یم پښتون لالیه پارسیوان به شي ډېره مننه کابل ته لاړلې خفه درپسې ځکه یم پښتون لالیه پارسیوان به شي د څو ورځو کې د صبرناک په شان ته لوبې که په تا وشولې وفا صاحب د صبرناک په شان ته لوبې که په تا وشولې مړه په یو دوه کې حیران به شي د څو ورځو کې په خپلو کړو باندې
پیمان بشي د څو ورځو کې د هندو زوی مسلمان بشي د د څو ورځو کې کابل ته لاړلې خفه در پسې ځکه یم پښتون لالی پارسیوان بشي د څو ورځو کې ډېره زیاته مننه کوم صبرناکه زړه م نه کېږي چې دغه خپرونه همدلته په دوو غزلو راونغاړو د صبرناک نظمونه د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي ډېرې ملګرو غوښتلي دي خوښ کړي دي د صبرناک په شاعرۍ کې او بیا خصوصا په نظم کې ډېر درد دی راځو د صبرناک نه یو نظم هم اورو مهرباني وکړي صبرناک صاحب ښه ډېره مننه وفا صاحب قربان مو شم په دې وروستیو کې مې یو نظم لیکلی دی نوی نظم دی نو دا به درته ووایم مهرباني نظم دی وفا صاحب چې مشره اول درته سلام کوم مشره اول درته سلام کوم زه د هر وخت احترام کوم بعد له سلام راته وخت راکا د څو خبرو اجازت راکا بعد له سلام راته وخت راکا د څو خبرو اجازت راکا مشره زه نن درته ګیلې کوم د خپل ولس درته قصې کوم یا د ولس د حال نه خبرېږي یا خو وجدان نه لري نه ځورېږي یا د ولس د حال نه خبرېږي یا خو وجدان نه لري نه ځورېږي ستا بچاهي کې خو چل ول شروع دی په خوار ولس د سم غوبل شروع دی چا د غربت نه ماشومان خرڅ کړه چا جنکۍ چا هلکان خرڅ کړه وفا صاحب چا د غربت نه ماشومان خرڅ کړه چا جنکۍ چا هلکان خرڅ کړه چا بېوسۍ نه ځان زندۍ کړلو چا ځان پناه له دنیاګۍ کړلو د چا په کور کې چې ډوډۍ نه وي ورسره جیب کې اووه روپۍ نه وي د چا په کور کې چې ډوډۍ نه وي ورسره جیب کې اووه روپۍ نه وي غریب مجبور شي نوره چاره نه وي بس ځان زندۍ کړي بله لاره نه وي غریب مجبور شي نوره چاره نه وي بس ځان زندۍ کړي بله لاره نه وي مشره نو داسې ژوند تېرېږي دلته خلک د لږې نه مړه کېږي دلته مشره نو داسې ژوند تېرېږي دلته خلک د لږې نه مړه کېږي دلته د خپل ولس نه ځان خبر که مشره ورسره غم کې ځان حذر که مشره هر ځای کې غریبان مړه کېږي د دې وطن اصلي بچیان مړه کېږي مشره هر ځای کې غریبان مړه کېږي د دې وطن اصلي بچیان مړه کېږي مشره له دې نه وروسته څه به کېږي موږ سره بد کېږي که ښه به کېږي مشره له دې نه وروسته څه به کېږي موږ سره بد کېږي که ښه به کېږي راته جواب راکړه قربان مشره زما محبوبه زما ګران مشره درته راوړي مې ګیلې وي مشره د خوار ولس مې دا قصې وي مشره درته راوړي مې ګیلې وي مشره د خوار ولس مې دا قصې وي مشره درته مې وکړې په پښتو خبرې ما صبرناک دغه یو څو خبرې نور در نظم خدای په امان مشره جوړ که دا ګران افغانستان مشره جوړ که دا ګران افغانستان مشره واه ډېره زیاته مننه کوم صبرناک صاحب په دغه نظم کې د دغه ولس رښتینی انځور د بېوسۍ انځور تر سترګو کېږي صبرناک صاحب راځو د خپرونې په پای کې یو غزل بله مورو ډېره مننه وفا صاحب کور مو ودان یو بل غزل وایم عشقي غزل دی دا چې څنګ کې ملګري ناست دي او د دوی په غوښتنه باندې لال محمد ریحان دغه غزل ډېر خوښېږي نو ټولو مینوالو ته د ډالۍ وي غزل دی چې زړه مې بایللی د دلبر په سترګو زړه مې بایللی د دلبر په سترګو درد مې راځي هر مازدیګر په سترګو زړه مې بایللی د دلبر په سترګو درد مې راځي هر مازدیګر په سترګو یوازې زه نه یم چې خوښې مې دي یوازې وفا صاحب یوازې زه نه یم ډېره مننه قربان یوازې زه نه یم چې خوښې مې دي خلک مین شوي دي اکثر په سترګو یوازې زه نه یم چې خوښې مې دي خلک مین شوي دي اکثر په سترګو د هغې ورځې نه مې خوب نشته دی د هغې ورځې نه مې خوب نشته دی چې مې لیدلی کوم بشر په سترګو وفا صاحب ګوره ما دومره محبت کړی دی ګوره ما دومره محبت کړی دی چې راته نه ښکارېږي غر په سترګو ګوره ما دومره محبت کړی دی ډېره مننه ګوره ما دومره محبت کړی دی چې راته نه ښکارېږي غر په سترګو ما هم یو کال مسافري کړې ده ما مسافرو ته ډالۍ ما هم یو کال مسافري کړې ده ښکلو مه ځکه مسافر په سترګو ما هم یو کال مسافري کړې د ښکلو مه ځکه مسافر په سترګو زه صبرناک چې د هغې قبول یم زه صبرناک چې د هغې قبول یم زما قبوله ده د سر په سترګو ډېره زیاته مننه کوم صبرناک صاحب واقعا چې خوږه شاعري مو واورېدله په دې هیله چې دغه خپرونه هم د دغه درنو ملګرو د تېرې خپرونې په څېر خوښه شي
نو له تاسې ډېره زیاته مننه کوم چې دلته مو تشریف راوړو زموږ تر کلي زموږ تر چمه راغلی بیا مو راته خوږې غزلې نظمونه راډلې په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني ډیره مننه وپاس صاحب دومره وایم چې اول کې خو له تاسې مننه چې موږ ته مو مینه راکړله د کونړي ملګرو ټولو نه مننه چې واقعي چې کونړ کې درانه او میلمهپاله خلک دي نو تاسې د ژوندي کور مو ودانه موږ ته ښه میلمهپالنه راکړه تاسې د ژوندي ډیره مننه پیغام مې دا دی وپاس صاحب چې دغه څوک چې موږ ګوري دا پیغام دی چې د خپل مور او پلار ډیر قدر وکړي وپاس صاحب مور او پلار داسې وسیله ده چې هر څه پیدا کیږي خو مور او پلار نه پیدا کیږي نو د خپل مور او پلار ډیر قدر وکړي او همدا مې پیغام دی ډیره زیاته مننه کوم درنو ملګرو خوږ ژبې شاعر وارث صبرناک مو راسره واورېدو په دې هیله چې دغه نظم پیغام او شعرونه ټول ستاسې خوښ شوي وي یو ځل بیا چې د یو ښه ملګري یو ښه شاعر سره ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې لوی الله پامان